نو دا استدلالات د جبریون دی وای دا خو ختم والشه خو بل تبع الله على قلوبهم بكفرهم کفر بین کولیکن بما كانوا يكسبون بین کولی نو دا په ازل کې دا ختم والشه دی خو موافق لعلم تعالی د وجد اعمال اختیاریو ددنا نو جبر نشته ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم هر کله چې زړه او سمع د جهات مختلفونه درک کړي غوږ هغه خبره موري زړه مختلفو جهاتونه درک کړي نو دلته لفظ د ختم استعمال کا مہر په وال شوی بالکلیه درک نه کړي د دې سمع او د دې زړونه والا ابصارهم غشاوه لګه صد هغه خو سر مخامخ ګوري او شاو داړه خصم نه ګوري ته ذکر د پردې راغې چې څه نه ګوري والا ابصارهم غشاوه پستر کوي باندې غشاوتن پردې ترکیبو کا ختم الله کہ اللہ فعل ختم على قلوبهم دا قلوب مضاف ضمیر لرکا مجرور دا علی ظرف لغو دا ختم شو وعلى سمعهم دا پی عطف شو جملہ فعلیہ شو فمعنی کی تعلیل لا یؤمنون دی وعلى ابصارهم غشاوه مبتدا مؤخرہ على ابصارهم دا ورته خبر مقدم شو مبتدا نکره کله واقع کیږي چن مواضع دی یو داغینه چې کله خبر ظرف مقدم راشي او یا مبتدا مؤخر راشي ولهم عذاب عظیم دا عظیم صفت دا عذابنا موصوف سره صفت مبتدا مؤخر او لهم ورته خبر مقدم عذاب عظیم ثابت لهم